دا خلک ته وغوښتی چې ډېر کښېني چې د مقررین چې کوم مقررین دي هغه په ارام سره خبره وکړو. دا نن ورځ چې کوم خلک د چا په جنازه سره ارمن شوی ده د یخ قضا تعریف وکړه یا یې تاریخ بیان کړه یا په هغه باندې یخچال دوسته مخته کښېږده شاید د یخ په شان کو داسې خبرې وي چې د مونو پیراله شي یخ په تاریخ کې په سیاسي مبارزه کښې یا یخ په پیاوړتوب کښې کمای روشي. نن دغه خبره لکه دلته چې ذکیر درته وکړه حنیف درته وکړه دا چې کله واقعه جوړه شوې وه بیا مو حنیف سره رابطه وکړله چې دا کیسه به مې څه وکړل. ده وویل چې دا کیسه مې ښکته وکړه ټلیفوني یې وکړل هغې وویله چې دا ډېرې وړې وړې خبرې دي دا هېڅ خبره نه دو. نن دا خبره د سوچ تو چې په وزیرستان کښې ګیلمن ته څه ویل نه شي دا چې اسلام آباد ته ویني پیرایو لشکر ساري پر درېمي چا خولې تړلې وي چا پولوسي کښې ټیپکې وي چا پولوسي کښې راوړلې وي او په ګیلمن باندې برید کېږي او ټیک په هغه ځای باندې برید کېږي چې د انسان د سکنډي ژوند نه وي په سیستم کې وویل شي. نن دا خبره د دولت وزیر نه دو دو صاحبو په وزیر کې دننه د وزیر سره وشي په داول کو دننه د داول سره وشي. دا د وزیر خان نه چا پوښتنه کړې وه چې ته د پلنکای کلیونې سره مخته کړی دی ته خو نور څوکې داوې دا کلیون کس نه یې داوې ده درته وویل چې فوجي چې کله نیچا جوړه کړو مخته بورۍ کښېږدي د بورۍ سره د مو کور نشته په بورۍ پورې څرته چې کوم سړی دی د یخ سره د مو کور دی آزاد د بورۍ دي آزاد د په دا کیسه کې بورۍ په طور استعمال شوي دي چې کوم څرته سوچ دی پرې سوچ امیز نه پرېږدي یک سوچ ته زور نه رسوي. نن زه خپله خبره کامله درته کړم خدای وایي راوسوتی چې په دغه خوره نه قدرخان موږ سره په وکړل د دغه خوره نه توتیګل دوان موږ سره په وکړل د دغه خوره نه شرمحمد حاجي موږ سره په وکړل د دغه خورې نن بله تحفه درکړه چې ګیلمان دی. څه کې دا ریاست څه پیغام دی کوي دا ریاست چیف صاحب موست دی دا زه لیکل درکوه چې و چیف صاحب که تو سوچ نه وکړه نه مو پرېږدي نه تو پرېږدي نه بل پرېږدي. دا ډېره بیا هغه خلک چې دغه ریاست ته اچار کړی دو د ګیلمان مرګ چې د دغه ریاست سره اچار نه کړه نن جشن دی نن خوښي وو نن خلک اظهار کو د ده په جنازې کښې او هغه خلک چې د ده د پوره اچار کړی دو په بدرنګي یې مرګ کړو او خلک هم لعنت پرې یادي. داسې مرګ وغواړه چې خپل کوڅه کې چې دښمن درباندې وجوړي. موږ دا ریاست ته پیغام ورکوي چې ریاسته د مو د تو اختیاري ځای مشکلاتو د مو د تو مزاره نه شي دا ټول اسرار چې دا ګنده نن خلک بلر وړي. داسې وخت و چې په چا جنډو چا راکه کړې وه کومینه ورچک شول یې کور رنګوه نن د تو د پالیسۍ د وجې نه د تو د ظلمۍ د وجې نه د تو په دا خوره باندې د بمبارۍ د وجې نه په تو په دا خوره باندې د بېعزتۍ د وجې نه نن دغه جنډې خلک په فخر سره وړي او دروي یې. دا ډېر فرق دی. نن هغه خلک چلو چې د پاکستان کلادو د اسلام پاکستان سره کنبان دی نن هغه خلک وایي چې پاکستان یو ظالم ریاست دی پاکستان د اسلام دشمن ریاست دی پاکستان د اسلام په نوم باندې کاروبار وکړو
د اسلام په نوم باندې زه استعمال کړلو د اسلام په نوم تعلیم استعمال کو د اسلام په نوم باندې استعمال کو د اسلام په نوم باندې مرګ استعمال کو دا سه یو کاس په د مشرک شه نه پریا چې د اسلام په نوم باندې استعمال ان شاء الله تعالی میرا راځه پیغام کوي اواله ماته تویل دي چې قسم په خدای چې د تو دا پتلانی نه په سر کې درته دي د خورنا odam non sa come sa se ta vini c'è pagani con da gali c'è da comida dei vini non mi sbatari c'è da kulas da kan da sa nan da kulas jama shawai nan kanista ta ukamaki po khudai ka sa ka tu chaunai puteshi ka tu kile puteshi ka tu ketia puteshi da tu ketia pawo se khabare hoku da tu janne no da tu janne ka no da islamabad wa maskansi da tu sholeshi ta dalai ta dalai nan zada ulasta khusta دولة استفولكا دولة آنوستي دولة شرون نوستي دولة نورام د سیاسي جماعتي ورکر نوستای چې متفق شه متحد شه د نیل مسلک قومینو په دا کې نه ملک پوته شو نه سیاسي لیډر پوته شو نه طالب پوته شو نه مالک پوته شو نه کاروباري پوته شو کیم پوته چې د داخل نه رسوي کیم پوته چې د ځوراولای نه دی کیم امیر حضور د چې د حقایق نن دا اولس بازو د فیصله کو چې د لیج د توس ډېر تعلقات سره ختم شریعت ته نو ان شاء الله تعالی یې مسمول دای کوم تاسو د اسمول کو اسات خیر کوم تاسو اسمول کو چې د ګرامن د کابل سره ډېر ځکه پرېږدي چې په باندې شکشله مزار جوړ شي یو تاریخي مقام جوړ شي خلک درې د قومي آزادۍ په تور یې زیارت کو چې دا هغه مبارز دی چې په سپینه وخوړه ګیلامان یې چې کله نیولی وه لوس چې یې په رسۍ ورته وتړل پرورینه مو په خپله لیدلي چې په دا وطن پرې ځای په سپي خوړلی وه ګیلامان وویل چې کله داسې خبره راوړله چې ما وخندل ویې ویله چې زه یې یوړه چې دا خندو دې په ژړو بدلاوه دغه خال کې داسې ریزه وړېږي داسې سختې ریزې وړېږي نن د پرې نه شول خو دا زه قسم ورته کړ دا زه په پوهېږم چې تاسو هر سړی قسم پرې کوې کې چې د دوه ولس ورمېشته وروي ورته کوي وړي